د کرکټ شوقیانو لپاره تازه او ډیر مهم خبر. شهزاد محمدي بیا د کرکټ نړۍ ته راځي. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که چینل مې سبسکرایب کړی چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلی چې د ادارې د افغانستان د کرکټ پر ملي لوبغاړي شهزاد محمدي لګول شوي بندیزونه لرې کړل. د کرکټ بورډ په وینا محمد شهزاد څه موده وړاندې د ادارې د عمومي مشر او ډیسپلین کمیټې له لوري پر نوموړي د پاتې مودې بندیز د بخښنې غوښتنه کړې وه، چې په پایله کې د ادارې د ډیسپلین کمیټې د پریکړې او عمومي مشر ښاغلی فرحان یوسفزي له تایید وروسته پر نوموړي د بندیز پاتې موده وبخښل شوه. دا په داسې حال کې ده چې محمد شهزاد د کرکټ بورډ مشر تابل له اجازې پرته د سفرونو او همدارنګه د یو بل هیواد په کرکټ اکاډمي کې د تمرینونو له کبله له هر ډول کرکټ څخه منع شوی و. ګران دوستان، دا هم ډېر تازه مهم او پر وخت خبر و د کرکټ په اړه. که ویډیو مو خوښه ویډیو سره لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق تازه پر وخت خبرونه شروع.